سلامونه ماښام په خیر د مهال خبرونو ته ښه راغلاست. نن پیلنۍ د لړم 26مه چې د نومبر له 11 سره برابره ده. په سر کې هم پام وکړئ څو مهمو خبرونو سر ټکو ده. د سولې خبرو اترو په موخه د یو سلاکاریز بورډ جوړېدل. په دې بورډ کې جهادي مشران، سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې غړي شامل دي چې د سولې خبرو اترو څرنګوالي په برخه کې حکومت او سولې سترې شورا ته سلا ورکوي. په بلخ کې د وسلوالو غلاو او وژلو له زیاتوالي اندېښنې. د دې ولایت اوسېدونکي سیمه ییز او امنیتي مسؤلین د جنایي جرمونو د مخنیوي په برخه کې په بېغورۍ تورنوي. په هرات کې د ګلخانه‌يي زعفرانو کښت. په هرات کې زعفران لرونکي وایي چې ګلخانه‌يي زعفران د هغو زعفرانو په پرتله چې په طبیعي ځمکو کې کرل کیږي لوړ کیفیت لري. او د یو شمېر هیوادونو له ناسم اقتصادي سیاست څخه د روسیې او چین نیوکه. د چین ولسمشر وایي چې د یو شمېر هیوادونو یوه اړخیز پالی به د نړۍ لپاره ناوړه پایلې له ځانه سره ولري. ستړي مه شئ او د دې مهال خبرونو ته مو شمس الله رحیمي هرکلی کوم. ولسمشر د جهادي مشرانو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې له غړو سره د سولې یوې سلاکاریز بورډ د جوړېدو په موخه خبرې اترې کړې دي. ولسمشر ماڼۍ د دې مطلب په څرګندولو سره ټینګار کوي چې دا بورډ به د سولې خبرو اترو څرنګوالي په برخه کې حکومت او د سولې سترې شورا ته د سلا ورکونې لپاره پازه پر غاړه ولري. له بلې خوا یو شمېر مخکیني پوځیان وایي چې د اوربند پرته د سولې خبرو اترو پر مخ وړل د امنیتي ځواکونو پر روحیې منفي اغیزې لري او د هغوی د مرګ ژوبلې د زیاتېدو لامل کیږي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د هڅو له پیل سره سم د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني هم له هیوادوالو سره د سولې د څرنګوالي په اړه خبرې چټکې کړې دي او له تیرو 2 ورځو راهیسې له ډیرو سیاسي او جهادي څیرو او د مدني ټولنو له غړو سره کتلې دي. ښاغلي غني همداشان په دغو لیدو کې ټینګار کړی چې تیرې ترخې تجربې باید تکرار نشي. پروسه صلح یک پروسه ملی است و تمام اقشار افغانستان و افغانان خود باید این پروسه سهیم، دخیل و مسئول بدانند. به خاطر ازمی تصمیم گرفته شده که یک بورد مشورتی ملی از تمام افغانستان ایجاد شود و جناب رئیس سلسله جلسات مشورتی را در مورد ترکیب و اعضای از بورد آغاز کردن همراه اقشار مختلف. په افغانستان د جګړې کړکېچ دوه مخې سکه پر ځای پرېږدي چې فشار یې پر حکومت او امنیتي ځواکونو دروندتوب کوي. د سولې د هڅو له پیل سره خو طالبانو د هیواد په بېلابېلو برخو خپل بریدونه ډیر کړي دي. در مذاکرات صلح اولین پیش شرط باید مسئله آتش بس باشه. اگر مسئله آتش بس نمی باشه و یک طرف مسئله صلح پیشنهاد میشه و این طرف هم طالبان جنگ آغاز میکنن و این بالای روحیه سرباز تاثیر خود داره. رهبری ضعیف، تسهیلات کم، تجهیزات ناقص و تسهیلات غیر موزون باعث این شده که متاسفانه سربازای قهرمان نیروهای دفاعی و امنیتی هم تلفات میبینه و هم با وقت زمانش تهدیدات جواب گفته نمیشه. ځینې ولایتونه د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو شاهد دي. طالبانو له تیرو 2 اونیو راهیسې د غزني ولایت د مالستان او جاغوري ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستي او په فرا ولایت کې بیا امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. رهبری حکومت و شورای امنیت افغانستان در تبانی با دوستای بین المللی و حمایت قاطع از این حالت ارگانهای دفاعی امنیتی افغانستان بکشه تا ما به حالت تهاجمی در بیاییم. از طالبا باید تعریف درست داشته باشیم. آیا گروپ های مسلح یا طالب یک گروپ هستند یا گروپ های مختلف هستند یا وابسته به کشورهای مختلف هستند یا ای که از چند جهت مدیریت می شوند؟ اوسمهال د پوځ لوی درستیز په غزني ولایت کې د عملیاتو مشري پر غاړه لري او له تیرو 2 ورځو راهیسې 4 کلي په جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي دي.
و ساختن اردو نیروهای امنیتی و دفاعی زمانگیر است، ولی در 4 سال گذشته ما دستاوردهای خوبی داریم و در این عرصه تلفات که داریم، در نبرد بودیم، در جنگ بودیم، در جنگ تلفات است. له بل خوا د ظفر خولي اردو مشر هم د فراه ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره دغه ولایت ته تللی دی. ملي دفاع وزارت تر راتلونکو 2 ورځو په فراه، کندوز او فاریاب ولایتونو کې د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. تر دې دمخه د هیواد ملي امنیت شورا هم د هیواد په ناامنو سیمو کې د عملیاتو د چټکېدو غوښتنه کړې وه. په وروستیو ورځو کې د جګړو دوام په ټول هیواد کې له 100,000 زیات کسان بېځایه کړي دي. د دې پیښو ته د دولت د رسېدنې وزیر وایي چې د دې بېځایه شویو له نیمایي زیات یې له ارزګان او غزني ولایتونو څخه دي چې د غزني په ښار او بامیان او همداشان کابل ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. دا وزارت همداشان 65 میلیونه افغانۍ بېځایه شویو ته د مرستې لپاره پیښو ته د رسېدنې کمیټې په واک کې ورکړي دي. په وروستیو 2 اونۍ کې په غزني، ارزګان او د فراه، فاریاب او کندهار په ځینو سیمو کې د جګړې له امله له 100,000 ډېر کورنۍ بېځایه شوي دي. د دې بېځایه شوو ډېری یې د غزني، فراه او ارزګان ولایتونو دي. 2500 کورنۍ په غزني ښار کې، 1150 کورنۍ په بامیانو کې، 1200 کورنۍ په کابل کې ځای پر ځای شوي دي. خو د مالستان او جاغوري بېځایه شوي 300 کورنۍ په کابل کې بې سرپناه شپې او ورځې سبا کوي. مجموع تعداد بیجا شده هایی که از این ولایات به مراکز ولایات مهاجر شدین و موقتا اسکان پیدا کردین به چیزی در حدود 10,000 فامیل میرسه، به شمول 1,000 فامیلی که از ولسوالی های ولایت ننگرهار بیجا شدین و در شهر جلال آباد اسکان موقت پیدا کردین. طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې دولت وزیر ویل چې د خوراکي توکو ترڅنګ 65 میلیون نغدي پیسې هم دغو بېځایه شوو ته ځانګړې شوي دي. ببینین ما هم مواد غذایی در اختیار داریم، هم یک مقدار پول نقد اختیار ما قرار داره. تنها دمی یک هفته اخیر ما 65 میلیون افغانی را انتقال دادیم و در اختیار کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث قرار دادیم که با استفاده از او به خاطر تأمین نیازهای مردم به مصرف برسه. مخکې له دې د کډوالو وزارت ویلي و چې د روان کال نه امني او طبیعي پیښو 800 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي چې له دې منځ څخه 300,000 کورنۍ د ناامنۍ له کبله او 500 کورنۍ د طبیعي پیښو له امله بېځایه شوي دي. په بلخ کې د وژلو او وسلوالو غلاو زیاتوالی یو ځل بیا د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي د دې ولایت سیمه ییز او امنیتي مسؤلین د جنایي جرمونو د مخنیوي په برخه کې په بېغورۍ تورنوي. په دې وروستیو کې ناپېژاندو وسلوالو کسانو د مزار شریف ښار په اړونو سیمو کې د قدوس فرهمند په نامه د سینما یو لوبغاړی او همداشان یو ورزش کوونکی په ډز سره وژلي دي. د بلخ پولیس د دې پیښو د عاملینو د نیولو په موخه د هڅو له پیله خبر ورکوي. بلخ ولایت د امنیتي او جنایي جرمونو له برخه په څه حالت کې دی. په دې ورځو کې د وسلوالو غلاو او وژلو زیاتوالی د مزار شریف اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او په دې وروستیو کې 2 کسان د ناپېژانده وسلوالو کسانو له لورې وژل شوي دي. عبدالقدوس فرهمند د سینما لوبغاړی چې تېره ورځ د خپلو خپرونو د اجرا کېدو په موخه خلم ولسوالۍ ته تللی و، د بیرته راتګ پر مهال د موټر سایکل سورو له لورې په ډزو سره وژل شوی دی. یعنی سلسله ای اولین نفر نیست و آخرین هم نخود. همه قسم جوانها خیلی نفرها به خاطر موبایل خود، به خاطر پیسه خود کشته شده و باز هم به خاطر این پول پیسه در روی سرک زده خواهد شد. کاش قدوس فرهمند مرگش نقطه پایان برای دیگه جوانان می بود. په همدې ډول وسلوالو کسانو تېره ورځ یو ځوان ورزش کوونکی په دهدادي ولسوالۍ کې وژلی دی. از حکومت و دولت خود تقاضا میکنیم که جلوی همچون قتلها و غم و درد که دچار مردم ملت فقیر و بیچاره و ستم کشیده وطن میشه ایره جلوش باید گرفته شود. خو د وسلوالو غلاو او وژنو زیاتوالی د بلخ ولایت د اوسیدونکي پوزې ته راوستي دي
او دوی د دې ولایت سیمهییز او پوځي مسؤلین د خپل امنیت د ټینګښت په برخه کې په کمزورۍ تورنوي. تقریبا یک سال به این طرف امنیت مجار خیلی خراب است. این تعلق به ارگانهای امنیتی و تعلق به شهروندای ما و تعلق به والی ما داره که باید اینا جلوگیری از این کارها را داشته باشند. ما را خدا نگاه میکنه. امنیت والا یک ذره اگر توجهش در سی نه فرهنگ است، نه هنر است، نه کلتور است، نه ادب است، هیچ چیز نیست. فقط ببینید که تمام روز به گوش ما آواز میرسه که فلانی شهید شد، فلانی شهید شد، سربازا شهید شد، مردم بی غرض و مردم مظلوم و بیچاره شهید شد. دیگه چیز گپ خوب که ما نمیشنویم. بخیر روح ما پشمرده شده در افغانستان. ما شاهد حادثه هر روز هستیم. هر روز در سر سرک اما متاسفانه دوانایی که در سر سرک میرن 2 نفر 3 نفر اینا برنامه سازی میکنن و در مقابل کسایی که موبایل یا زنگ میزنن یا مثلا در شهر عبور میکنن اینا چی میکنن؟ موبایل از یار سرقت میکنن و چور و چپاول فعلا شرایطش وخیم‌تر شده مثلا. په همدې حال کې امنیتي پازوال د دې پیښو د عاملینو د نیولو په موخه د هڅو له پایله خبر ورکوي. قضیه در ساحات ولسوالی خلمین سیاد یا سیغانچی که شما اگر دیده باشین در سایه با وقوع پیوسته که در اوجه این پوسته یا نیروی امنیتی وجود نداره، مگر ما او را سخت پیگیری کردیم چون باید هرچی عاجل عاملیش شناسایی بکنیم که شناسایی انشالله شده و به زودترین فرصت دستگیر میشه. په مزار شریف ښار کې د وسلوالو غلاو او وژلو له زیاتوالي تل اندېښنې شوي دي، خو د خلکو غوښتنې دا دي چې امنیتي او سیمهییز پازوال د بې ځنډه د دې پیښو د عاملینو د نیولو په موخه اقدام وکړي. لنډه د مدر وروسته بیا هم زموږ سره اوسئ. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د ولس جرګې غړي د ولسمشریز ټاکنو د ځنډېدو او د موقت حکومت د جوړېدو له ناوړه پایلو احتیا ورکوي. د دې سره سم د کابل د پارلماني ټاکنو د رایو د شمیرلو له بهیر څخه د 4 ورځو په تېرېدو سره تر اوسه د کابل د ټولو مرکزونو څخه یوازې د رای ورکونې 200 مرکزونه شمیرل شوي او څېړل شوي دي. په دې منځ کې په کندوز کې یو شمېر نمایندان هم په دې ولایت کې د سازمان شویو درغلیو له کبله په دې ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخې ته اعتراضي کیږدۍ درولې ده. د ولسمشر ټاکنو د مهال د ځنډېدو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته ولسي جرګه په داسې حال کې چې په خپل مهال د ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه کوي د دغې ملي لړۍ د ځنډ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. جدا در رابطه با برگزاری انتخابات یک اصلاحات بنیادی در کمیسیون انتخابات باید به عمل بیاید. ما شاهد یک انتخابات روشن، واضح و قابل قبول برای مردم افغانستان باشه. انتخابات ریاست جمهوری در سر زمان و وقت زمان مشخصش باید او را برگزار بکنه. هر کسی که رئیس جمهور در حکومت شد در غیر از تشکیل حکومت موقت آغاز جنگ های داخلی است. له بل خوا د کابل د پارلماني ټاکنو د پایلو د بیا شمېرنې لړۍ پر مخ روانه ده او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بندنو پر بنسټ 3341 د رای ورکونې محلونه د 558 د رای ورکونې د مرکزونو رای به بیا وشمېرل شي. تر اوسه د رای ورکونې له ټولو مرکزونو څخه د 200 محلونو رای تفتیش شوي دي. همداشان تر راتلونکو 2 ورځې به د تفتیش کاري ډلې له 70 څخه 200 ته اوچتې شي. ما در اعلاناتی که در تلویزیون پخش و نشر میشه ما میبینیم که موضوع از تفتیش و بازشماری آرا بحث میشه، اما قطعا اینجا تفتیش نیست، یک خاک زدن به چشم مردم و ملت است. زمونږ یوه غوښتنه جدي غوښتنه د دې دوستانو نه دا وه چې تاسې کله چې دلته دغه کېږي بازشماري کېږي د همدغه شب تاسې ریژل شیلد احزابو له پر لاس کې ورکړئ، ملت ته یې وړاندې کړئ. ناظرین محترم مواردی هست میشه که با تیمای تکنیکی ما در جریان بگذارن و اگر موارد دیگه هست میشه که با رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در جریان باره که ما مورد پیگرد قرار بدیم. له دې سره سم په کندوز کې یو شمېر معترض نمایندان د هغه څه په اړه چې دوی سازمان شوې درغلۍ بولي د دغه ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخې ته یې په تحسن لاس پورې کړی. به کمیسیون انتخابات هم تسلیم داده شد، به کمیسیون سمع شکایت هم تسلیم داده شد، از طریق پروژکتور در سطح کشور به میدیا هم تسلیم داده شد که این قسم تقلبات وجود داره. حالا در موجودیت تقلبات چیزی که ما میخواهیم حرف اول تمام آرایی که در کندوز استعمال شده باید دوباره بازشماری شود.
دغه نوماندان همداشان خبرداری ورکوي که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي او نه بایومتریک شوې رای باطلې نشي، هغوی به د دغه ولایت لویې لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړي. او په هرات کې د لومړي ځل لپاره ګلخانه‌يي زعفران کرل شوي دي. په هرات کې زعفران لرونکي وایي چې ګلخانه‌يي زعفران د طبیعي ځمکو زعفرانو په پرتله ډیر کیفیت لري او حکومت د دوی له کار څخه په ملاتړ سره باید له هېواده بهر د هغوی زعفرانو صادراتو ته زمینه برابره کړي. له بلې خوا د هرات د کرنې اداره وایي چې چینایي شرکتونه د ځمکنیو زعفرانو په پرتله ګلخانه‌يي زعفران 25 سلنه ډیر اخلي. هرات چې د زعفران په کرکیله کې له مخکشه ولایتونو څخه شمیرل کیږي، هر کال په لسهاوو ټنه زعفران د دې ولایت په مختلفو سیمو کې کرل کیږي، خو اوس د لومړي ځل لپاره ساقه طلایي زعفران تجربه کوي. دلته د هرات په ختیځ کې د زعفران یو ګلخوري ده چې د زعفران د اتحادیې لخوا او د چین په ملاتړ جوړه شوې ده. د دې بوټي متخصصین د ګلخوني زعفران کیفیت له هغو زعفران څخه چې په ځمکه کې کرل کیږي شبولي. ما پیش بینی ما در قسمت از اینه که ما 7 تن پیاز به این گلخانه کشت کردیم و امیدوار از اینیم که ما 7 کیلو تار زعفران از این برداشت کنیم و در قسمت اول شما میبینید مشاهده میکنید که 700 پلت بزی وجود داره و پیاز به داخل پلت ها چینده، پیاز هم همگی گلده‌ای خوبی داره. 2.5 ماه به این طرف ما پیاز چیده شده و به نظر به شرایط که ایجاب میکرده دما و رطوبت مصنوعی ما کلا تنظیم کرده بودیم و امروز خوشبختانه ما در فصل جمع‌آوری محصول گل زعفران قرار داریم که نتایج اولیه بسیار مثبت و قناعت بخش است برای ما. د هرات ځینې زعفران لرونکي له حکومت غواړي ترڅو د دې بوټي د ودې لپاره د بهرنۍ زعفرانو وارداتو مخنیوی وکړي. اکثر دیاقین و شرکت های زعفران که سالیان درازی در راستا و اینا تلاش میکنن و زحمت میکشن نگران از این موضوع هستن که زعفران تقلبی و همچنین زعفران ناخالص اینا وارد افغانستان میشه و این میتونه که ضربه بزرگ بر پیکر اقتصاد افغانستان و همچنین زعفران افغانستان داشته باشه. خواسته و توقع ما از دولت اینه که امنیت اقتصادی و امنیت بالاخره امنیت به ما تعیین کنه که ما بتونیم مسئولیت و راحتی بتونیم که به فابریکا خود سر بزنیم و همچنین به فارما بریم و بتونیم که اینمی پروسی کشت، برداشت، جمع‌آوری و همچنین تجارت زعفران با راحتی انجام بدیم که فعلا ما هیچ کدام از تجارمون مسئولیت نداره. له بلې خوا د هرات د کرنې ادارې مسؤلین وایي د زعفرانو د ګلخوني کښت پرمختللې تګلاره ده او چینایي شرکتونه د ګلخونو زعفران د نورو زعفرانو په پرتله 25 سلنه لوړ اخلي. یک تکنولوژی جدید می باشه، طرز کشت جدید می باشه و کیفیتی که بر اساس از این سیستم کشت به وجود میاد زعفران خیلی مرغوب و با کیفیت تولید میشه و قیمت از این زعفران هم نظر به زعفرانی که در زمین تولید میشه حدوداً 25% بیشتر می باشه. د ګلخونو زعفران لرونکي وایي تمه ده تر راتلونکو 10 کلونو پورې په هرات کې د زعفرانو د تولید 2500 ګلخونې جوړې سي. با اینکه کشت گلخانه‌ای زعفران در ولایت هرات تجربه اول به شمار می رود، انتظار می رود تا با رونق کشت این گیاه و تأسیس گلخانه‌های بیشتر تولیدات با کیفیت گیاه زعفران در سطح کشور افزایش یابد. پدرام قاضی‌زاده، تلویزیون آرزو، هرات. بهرني خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. بهرني خبرونو ته ښه راغلاست. چین او روسیه په نړۍ کې د اقتصادي جګړې له پراختیا څخه احتیا ورکوي. د چین ولسمشر وایي چې د یو شمېر هیوادونو یو اړخیزپالی به د نړۍ لپاره ناوړه پایلې له ځانه سره ولري. په همدې حال کې د روسیې لومړي وزیر ویل دي چې له بندیزونو څخه د ابزار په توګه ګټنه ناسمې سیالۍ رامنځته کړي دي. د نړۍ د یو شمېر هیوادونو له اقتصادي سیاستونو څخه د چین د ولسمشر او د روسیې د لومړي وزیر نیوکې. د چین ولسمشر شي جین پینګ چې د نوي پایواګینا په پورت مورزبي ښار کې د آسیا پسفیک په ناسته کې خبرې کولې ویل چې یو اړخیز پالنه او د بهرني رغاو او بازار سیالۍ پر وړاندې له کورني بازار او نویو بنسټو رغاو څخه ملاتړ به د نړۍ لپاره خرابې پایلې ولري.
پخوانیو لارو ته په پاملرنې سره یوازې کولی سي په نړیوال اقتصاد کې بې باوري رامنځته کړي. همکاري کولی سي د ودې او پراختیا لپاره لا ډېر فرصتونه او ښه فضا رامنځته کړي. هغه کسان چې هڅه کوي له نورو پر مخ خپل ور وتړي په حقیقت کې له نړۍ سره خپل اړیکې له منځه وړي. ښاغلي پینګ همداشان وویل په چین کې د پانګونې ارزښت 2 تریلیون ډالرو ته رسیږي او بیجینګ د نړۍ له 130 هیوادونو سره هم مهاله سوداګریزي اړیکې لري. په همدې حال کې د روسیې لومړي وزیر اختیا ورکړه چې یو اړخیز پالنه د اقتصادي جګړې تنور لا تودوي. موږ له یو شمېر هیوادونو لخوا د بهرني بازار د سیالي او رغاو پر وړاندې د کورني بازار او نوي بنسټه غواړو. د ملاتړ شاهد یو چې د سکالي اقتصادي جګړه رامنځته کړې. اقتصادي بندیزونه د نامناسبه سیالي او سیاسي فشارونو د پلي کېدو لپاره ابزار شمیرل کیږي. دا ټول سکالي کولی سي سترې پایلې ولري. له دې ټولو سره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس په دې ناسته کې ټینګار کوي چې واشنگټن د چین پر توکو خپل تعرفې له 250 میلیارډ ډالرو 500 میلیارډ ډالرو ته اوچتوي. او روسي خبر هم دا چې د امریکا مرکزی استخباراتو سازمان د سعودي عربستان ولیعهد جمال خاشقجي د وژنې مسؤل بولي. CIA وایي چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د دې خبریال د وژنې دستور ورکړی دی. په همدې حال کې سعودي عربستان د دې تورونو په ردولو سره وایي چې د دې هیواد ولیعهد د خاشقجي د وژنې د طرحې په اړه نه پوهېده. د یو بل خبر له مخې په سعودي عربستان او ترکیې کې په سلهاوو کسانو د خاشقجي لپاره غیابي جنازه وکړه. خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د عربستان کنسولګرۍ ته په ننوتلو سره ورک شو او ویل کېږي چې د هغه جسد په شیمیوي توکو کې حل شوی. زموږ د نشپې خبري ټولګه همدومره و. له پاملرنې څخه مو نړۍ مننه. د سبا د هوا حالت به مې هم همکار وړاندې کړي. ښه شپه ولرئ. کابل لمرین د تودوخې لوړه درجه 18.2، مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.7، هرات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 18.4، جلال آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 25.8، بامیان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 6.-4، کندوز نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15.8، کندهار لمرین د تودوخې لوړه درجه 23.8، غزني لمرین د تودوخې لوړه درجه 14.-2، میمنه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 12.4، د بدخشان فیض آباد ورښت د تودوخې لوړه درجه 11.2، اسلام آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 25.9، نوی دهلی لمرین د تودوخې لوړه درجه 28.14، تاشکند لمرین د تودوخې لوړه درجه 12.1، دوشنبه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.5، تهران نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 16.7، دبی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 13.23، استانبول ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.11، مسکو د باران اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 3.0، بیجینګ ورښت د تودوخې لوړه درجه 11.7، او په پای کې به هم په عشق آباد کې هوا نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 11.8 اټکل شوې ده.